دا د پیښور د هزارخانۍ کلي ترڅنګ د کوس پندو د چوه ګوجرو د روډ سیمه ده. دې ته اجیاباد ویل کیږي او په لکونو آبادي پکې پرته ده. د دې سیمې خلک ګیلې لري چې حکومت ورسره په اقتدار کې د راتلو نه وړاندې ژمنې کړې وې چې کله واکمنۍ ته ورسېدل د دوی ټولې ستونزې به ورهواروي. خو د دې سیمې خلک وایي چې نن د تحریک انصاف د حکومت د اقتدار 15 کلنه موده خو سر ته ورسېده، ولې دوی ته خپلې ټولې ستونزې هم هغه شان په سر پرتې دي. زما نوم انور خان دی، زه د حاجي آباد اوسېدونکی یم. جی زما د علاقې کې بالکل نه کار وشو، پی ټي اې نه مونږ له کار وکړو، اوټونه مو ورکړو، منډې مو والي، ګاډي مو وکړو، څه فایده مونږ له راکړه نه. زما علاقه کې ماشي ډېر دي، نکاسي نشته، ډیرانونه ډېر دي، بیماریانې ډېرې دي، زموږ ماشومانو له ډېر لوی تکلیف دی. ډسپنسري نشته، یو شی نشته دلته سهولیات. حضرت ولی چې هم د دې سیمې یو اوسېدونکی دی وایي یوازې د نکاسۍ او د صحت د ستونزو سره مخ نه دي، بلکې دلته چې کله د هغوی د بجلۍ ترانسفرمر خراب شي نو دوی اړ وي چې په خپلو جیبونو باندې چنده وکړي او د خپلو جیبونو په لګښت دغه د بجلۍ ستونزې ځان ته هواري کړي. بای جان زمونږ د دې علاقې چې کوم مسلې دي هغه ډېرې زیاتې دي او د دې پهله مسلې د نکاسۍ دي چې موږ ته نه نکاسي سهولت شته، نه موږ ته ګلۍ پخې شوې، نه موږ ته څه ډسپنسري شته دی. زموږ چې د بجلۍ ټرانسفارمر خراب شي موږ خپله پیسو باندې جوړوو. موږ له حکومت سره ټرانسفارمر نه راکوي، موږ خپل ټرانسفارمر ولول د بار د روډ باندې یو پنجابي مصري په هغه باندې جوړو، په خپل چنده کو په خپل علاقه باندې. موږ له ایم پي اې ایم ان اې اشتیا ګورنمنټ دی مثلا خبره دی، خو دا سبزی دی شوکتي سبزی دی، موږ له نه راغلي چې وډونو ټایم شي خراب شي یا زه یم او دا کوم هغه کوم چې وډونو وګټي بیا موږ له راښکاره کېږي نه. زموږ د پښتونخوا حکومت نه او خاص کر وزیر الله صاحب نه چې زموږ د علاقې سروې وکړي او موږ د هر څه تحقیقات وکړي. لارې کوڅې خرابې، مشران جومات ته ځي تللی نه شي، لارې کې اوبه ولاړې، ماشي پکې نالو کې وده کېږي، ځکه چې اوبه وځي نه نکاسي نه کېږي نو لازمي پکې ماشي دا کوي. نو د دې زموږ دا مطالبه ده زموږ د خلکو چې باید موږ د دې هر څه حل راوباسي. په حاجي آباد کې ځای په ځای ګندونه خوار لیدل کېږي. د دغه سیمې خلک دغه ګندونو ته پریشان دي او وایي هم د دغه څښا ګندونو له امله ماشومان په قسمه قسم رنځونو اخته کېږي. زما نوم احمد دی، زه د علاقې اوسېدونکی یم او زمونږ د علاقه حاجي آباد چوه ګوجر روډ دا جی زمونږ د ډېر وخت نه لکه د دې کې د نکاسۍ، د فرش بندۍ، دې کې تاسو د تارونه مو کته، د ډیرانونه مو کته، مختلف بیماریانې دي، ماشومانو ته تکلیف دی. او په دې کې یو ایم پي اې، یو ناظم، یو کونسلر یا یو ایم ان اې تر اوسه پورې موږ له رانغو چې یو د 10 روپو خښته خو موږ ته ولګوي. پی ټي اې 15 کاله تېر کړه او په ځنګلو کې کارونه وکړه، په ښارونو کې وکړه، خو لکه تر اوسه پورې زموږ دپاره رانغو چې یار دلته کې دا کار وکړي. او چې د الیکشن ورځې راشي نو هر سړی به بیا منډې راووي او څوک به یې د تره زوی وي، څوک به یې د ترور زوی وي. موږ له دا پکار چې به یې تر اوسه پورې خو لکه موږ له یو څه کار ونه کړو، که چېرې د دې نه پس تر الیکشنه پورې موږ د چا کار ونه کړو نو موږ به باقي د جلوس هم وباسو، موږ به تورې جنډې هم لګو، د الیکشن نه به بایکاټ کوو. تقریبا د 10 سالو نه دا پسمانده علاقه چې کم ده دې ته څوک راځي نه. د هغې نه بعد زموږ چې د علاقې کم مسایل دي پندو پایان په توخیلو په نوم چې کم یادیږي. د دې ایم پي اې چې کم دی نن سبا اشتیاق ورمړ دی. اشتیاق ورمړ صاحب دې حلقې ته بار بار رالی دی، ډېرې وعدې هم کړي دي، ډېر اعلانات هم کړي دي، خو تر نن تاریخه پورې هېڅ قسمه کار د روپۍ کار په دې علاقه کې شوی نه دی. زموږ دا ټرانسفارمر دی دا تقریبا د 4 میاشتو نه خراب دی او د دې نه دا مخکې یو ځل موږ ته ناصر موسازۍ لګولې او غلو رانه پټ کو، بیا موږ دوباره راوړو په خپلو پیسو باندې مو اخیست. اوس خراب شوی دی، دا غریبه علاقه ده، ډېره زیاته پسمانده ده، 2-3 ځله م جوړ کو په خپلو پیسو باندې. او اوس دا خلک دي هر یو سړی چې کم دی دیړی مار دی، مزدور کار دی، نو 1000 روپۍ، 1500 روپۍ، 2000 روپۍ به دی د کم ځای نه راوړي، خپل بچي ور کې وساتي، خپل کور ور کې وساتي او که نه د ټرانسفارمر له را پیدا کړي. خو دا یوازې د چوه ګوجرو روډ د حاجي آباد قصه نه ده. د پیښور ډېرې کلیوالې سیمې هم د دغه شان ستونزو سره لاس او ګریوان دي.